و یو نوټس د بل واخلي خو وادې خلي نه رښتیا. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. نن خبرې کوو، خلک وایي ګراني ده، خو تحریک انصاف والا وایي چې ګراني نشته دی، او وایي ځکه نشته دی، وایي که ګراني وي نو دا خلک به سړکونو ته راوته وي. نو په دې هکله باندې سړکونو ته د راوتو په هکله باندې چې دی یو قصه راته رایاده شوه. دغه قصه کوم او بیا به چې دی نورې خبرې کوو. قصه داسې ده چې ویل کېږي چې د نن نه ډېره موده مخکې پخوا ګرانۍ دا قصې د ګرانۍ دا قصې چې کله نه وي، نو په هغه وخت کې ویل کېږي چې یو باچا او خپل وزیر ته یې وویل چې یاره دا خلک نه راځي چې زما نه ماته خپلې مسلې ووایي، یا د دې خلکو مسلې نشته دی او که څه وجه ده چې دا خلک ماته شکایت نه کوي، ماته د خپلې مسلې چې دی نو هغه نه راوړي. وزیر وله یو مشوره ورکړه او ورته ویل چې باچا صاحب داسې وکړه چې د دې کلي ته یا دې ښار ته د راننوتو د وتو چې کومه لار ده په هغې باندې یو کس ودروه، او چې څوک هم دې ښار ته راځي او ځي نو چې بس یو څپېړه وله په چپړه باندې ورکوي او د هغې نه پس به دا خلک تاله راځي. باچا هم دغه اډر جاري کړو چې یاره د دې ښار ته د راننوتو وتو کومه لار ده په هغې باندې د یو کس ودرېږي، چپړه دې ورسره وي، او چې څوک وځي نو په دې سټ ته یو څپېړه تاوهي، او چې څوک راځي هم په دې سټ دې ته یو څپېړه تاوهي. یو څو ورځې پس داسې وشو چې د باچا کوم محل و د هغې مخې ته شور شروع شو. وزیر چې کله وروتو نو په منډه منډه رالې باچا له په خوشحالۍ سره. باچا ته یې ویل چې خلک راغلي دي او په ګڼ تعداد کې راغلي دي او چغې وهي، سورې وهي، نارې وهي، او وایي موږ ته چې دی باچا صاحب مخې ته راوله. باچا هم خوشحاله شو چې ځه خلک راغلي دي، خپله مسله یې راته راوړې ده، خپل شکایتونه به راوړي او زه به د هغوی مسلې حل کړم. کله چې باچا وروتو خلکو سره میلاو شو نو خلکو ته یې ویل چې زه ستاسو خادم یم. باچا ورته ویل چې ستاسو څه مسله ده، زه به ستاسو هره مسله چې ده نو زه حل کوم، ځکه چې زه ستاسو خادم یم، زه ستاسو دپاره دلته ناست یم او ستاسو چې څه مسلې زه به هغه حل کوم. خلکو ورته چې باچا صاحب زمونږ نوره هېڅ مسلې نشته دی، خو داسې ده چې سهار کله مونږ کارونو دپاره ځو نو چونکې مونږ ټول خلک په یو ځای باندې کار دپاره وځو، او تا چې کوم ښار ته د راننوتو د وتو کوم لاره باندې کوم کس ودرولی دی چې مونږ نه یو چپړه مو وهي، نو دا کسان راته لږ ډېر کوي چې بس زر زر فارغېږو چې خپلو کارونو له ځو. باچا تندي له کړس ورکړو چې او دا څه وي، ما خو چې خلک به راته خپله مسله ووایي او دا خلک چې دی نو نورم وایي چې کسان راته دغلته زیات کړي. نو خبره مې قصه مې په دې پورې وکړه چې نن سبا هم دغه حالات دي، هم دغه صورت حال دی. خلکو د کپتان صاحب نه ډېر امیدونه ډېرې تمې وې، خو څه وشو هېڅ هم په نظر باندې نه راځي. خلک دومره پورې تنګ شوی دی، پوزې له راغلی دی، خو څوک راوځي نو څوک څه ویلی نشي، د خپل حق دپاره هم آواز نه اوچتوي. د هغې وجه دا ده چې خلک نن سبا په 2 وخته روټۍ پسې حیران دي. هر سړی ګراني دونه زیاته شوې ده چې 2 وخته روټۍ چاته نه میلاویږي. خلک د خپلو بچو تعلیم چې دی نو د هغې غم وکړي، د خپل روزګار غم وکړي، د خوړو غم وکړي، د غوړو غم وکړي، د چینو غم وکړي، آخر کم کم څیز غم به چې دی دا خلک کوي. نو په دې وجه باندې چې دی دا خلک نه راځي. نو کپتان صاحب ته هم دا خلک دغه خواست کوي چې که ګرانۍ د هر څه په یو ځای ګران کړي چې پته یې ولګي چې مونږ د هغې دپاره هغه شانتې اسټیمیټ ولګو، هم هغه شانتې کار وکړو. روزانه چې د 15 ورځې پس پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه کېږي، د چینو په قیمتونو کې اضافه کېږي، وړو بوری چې ده نو هغه 1200 نه اوړېدلې د 1400 ته ورسېده، غوړي چې ده نو ځان له یې وزرې کړي دي، مخ په وړاندې باندې روان دي، هر یو څیز چې دی نو هغه ګران شوی دی. د خلکو روزګارونه چې دی نو هغه تباه شول، خلک بې روزګاره شول، او غریب تن چې دی نو هغه نن سبا ډېر زیات پریشانه دی، خو بیا هم نه راوځي. ولې نه راوځي؟ د هغې وجه هم دغه ده چې خلک په 2 وخته روټۍ پسې چې دی نو په هغې پسې حیران دي چې یاره 2 وخته روټۍ مونږ څنګه وکړو، که چېرې لاړ شو احتجاج وکړو نو هغه 2 وخته روټۍ چې دی نو هغه هم بیا نشو پیدا کولی، ځان دپاره چې دی دیاړي مو ضایع کېږي. او موجود حکومت داسې دی چې بالکل نه په احتجاج باندې څه کار شته، نه په دې ولس څه کار شته، نه په دې خلکو باندې
څه کار شته. بس په خپلو مزو کې دی. اپوزیشن ته که وګورو، اپوزیشن ځان له چې دی نو بس یو خپل دنیا کې چې دی نو غیب دی، او حکمرانان ځان لري چې کین نو بس په یو بل باندې دغه ټکونه کوي، په یو بل باندې تنقیدونه کوي. اوس هم موجوده حکومت وایي چې دا بجلي که ګرانېږي نو دا هم د پخواني حکومت کار دی، که دا هر څه ګرانېږي نو دا د پخواني حکومت کار. ټیک د پخواني حکومت کار دی، خو تا څه وکړل؟ ته چې د خلکو له دې څه وکړل؟ نو یو خبره درته بله هم کوم چې دا مولس ډېر لوی طاقت دی، خو بس موږ د خپل طاقت نه، د خپل پاور نه چې دی نو خبر نه یو. ایوب خان په دور کې چیني 1 روپۍ چې دی نو هغه ګران شوي و. څه وشو؟ خلک راووتل، سړکونو ته راووتل، دغه اضافه مسترد کړه. حکومت ته هغه اضافه چې دی نو واپس هم واخیستی شوه، او هم هغه تحریک چې دی د خلکو هغه پاور د ایوب خان د تختې د نسکورولو سبب چې دی نو هغه جوړ شو. خو ولې نن سبا چې دی د تحریک انصاف ملګري دي خفه کېږي نه، خو د هغوی سره بحث کول هم ګران دي. د دغې خلکو سره بحث هم سړی نشي کولی. په دې وخت کې هم چې څوک دا ګراني ډیپینډ کوي، د دې ګرانۍ دفاع کوي، د کپتان صاحب دفاع کوي، نو ډېر زیاتی چې دی نو هغه به کوي. پکار ده چې کپتان صاحب یو نوټس بل واخلي. ډېرې نوټس یې اخیستې دي، خو په هغه نوټس هم څه نه کېږي. خو بیا هم درته دغه سټارټ کې مې چې کم شعر ویلو چې یو نوټس تی بل واخلي خو واد اخلي. دا خلک ته د دې عذابه چې دی نو وباسي، او چې څه هم وي خو چې په یو ځای باندې وکړي، یا دې دا سرمن په یو ځای باندې وباسي، او یا دې سهل راوباسي چې څه وشي. روزانه چې دی نو نن هم یو کس خبره کوله چې پټرول پمپ ته لاړم، هلته کې مې پټرول اچول، چونکې سار کې دغه نوټیفیکیشن راغلی دی چې پټرول ګران شوي دي. هغه وی ما ته پته نه وه، پټرول مې واچول، هغه رانه چې دی 10 روپۍ زیاتې دغه کړی چې پټرول ګران شوي دي. ما ورته چې کله ګران شوي نو خلکو ته پته هم نه لګي چې دلته نو یو قیمتي چا خوازی نو بیا هر څه بدل شوي وي. نو چې یو پالیسي مخې ته راشي او دا هر څه لږ شانتې ټایم لاین باندې شي، نو بیا هم خلک پکې خوشحاله دی. ګرانۍ نه هم چې دی نو کپتان صاحب زنده باد. ټیک ته که نه، ځکه چې زرداری چور، نواز شریف چور او پټواري چور، دغه خلک چې دی چور دی. او موجوده حکومت چې دی نو پکار دی چې په یو ځای باندې بس د هر څه یو ځل باسې هم ورانېږي. د دنیا ملګرو اقبال شاکر صاحب د نظم یو آخري دغه ده، و یو ځل باسې هم ورانېږي د دنیا ملګرو، نو که په دې باندې ورانېږو جو بس ورانه دې شي.